سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ملګرو ستاسو ادبي ورور اسامه خاموش یم. د پښتنو نه مې دغه یوه ګیله ده، دغه یوه ستونزه په پښتنو کې ده چې کله موږ پښتانه خپله لور خور ورکوو په رشته باندې، نو موږ دې ته نه ګورو چې آیا دا کس مانګزاره دی که نه دی، دا کس مونځ کوي که نه. بیا موږ دې ته هم نه ګورو چې دا کس اخلاق څنګه دي، مطلب د دې کس کردار څنګه دی، د څنګه خلکو سره پاتې کېږي. بیا دې ته هم نه ګورو چې دغه کس نشې تماشې کوي که نه. مونږ او تاسو چې رشته کوو مونږ څه ته ګورو؟ مونږ دې ته ګورو چې دا لږ روزګار شته که نه، دا لږ پیسې ډېرې ګټي که لږې ګټي، دا لږ مطلب بنګله شته که نه، گاړی ورسره شته دی که نه. بیا دې ته هم نه ګورو چې دا لږ زمونږ د دې لور خور همزولی دی که نه. جینۍ به د 14-15 کالو یو مونږ به ورکو، داسې بوډا سړي له به ورکو د 40-50 کالو. نو دغه باره کې یو نظم دی، لنډ غونتي نظم دی، غزل نما نظم دی. کله چې دا لور د خپل پلار چې دا لور خپله مطلب یو سړي له ورکړي، دغه لور یې رضا نه وي، نو دغه نظم دی وایي زما دې ونه کړه رضا درنه خوشحاله نه یم، زما دې ونه کړه رضا درنه خوشحاله نه یم، په زور دې ورکړمه بابا درنه خوشحاله نه یم. او زه په تا بوج یم نو ځکه رانه ځان خلاصوي، زه په تا بوج یم نو ځکه رانه ځان خلاصوي، تا سره غم نشته زما درنه خوشحاله نه یم. او مورې نو تا خو هم زمانه تپوس نه دی کړی، مورې نو تا خو هم زمانه تپوس نه دی کړی، بس خو کوې زما نکاح درنه خوشحاله نه یم. او زه لا ماشومه یم اوس د 14 کالو یم، زه لا ماشومه یم اوس د 14 کالو یم، تا ورته اوان کړم په بوډا درنه خوشحاله نه یم. ډېر خیاله دا بیرته ووایه. زه لا ماشومه یم اوس د 14 کالو یم، تا ورته اوان کړم په بوډا درنه خوشحاله نه یم. او زما د زړه په کور کې یو او تا بل له ورکړم، زما د زړه په کور کې یو او تا بل له ورکړم، خاورې به راشي اوس خندا درنه خوشحاله نه یم. او لکه د وینځې به په دغه کور کې ژوند تېروم، لکه د وینځې به په دغه کور کې ژوند تېروم، ژوند به تېرېږي په ژړا درنه خوشحاله نه یم. او تا نه خفه یم بابا تا سره خبرې نه کوم، تا نه خفه یم بابا تا سره خبرې نه کوم، دغه به وایم بیا بیا درنه خوشحاله نه یم. او خاموشه تا مې رشته ونه غوښته پرېږدې ښودم، خاموشه تا مې رشته ونه غوښته پرېږدې ښودم، دا درته وایم صفا درنه خوشحاله نه یم، دا درته وایم صفا درنه خوشحاله نه یم.